این موتر مازداست در گرفته. این موتر هم در جریان بند مانده اینجا. سنگایی که میبینید سر سرک عمومی دان تنگی تاشقرغان است. زخمی هست که در حال انتقال است طرف امبولانس. تمام مولانا مجاهدین فعلا در تلاش است زخمی ها را انتقال بدن. موتر سی شهید است بالای موتر. د هیواد په شمال کې زلزلې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د بلخ او سمنګانو ولایتونه تر ټولو ډیر ځپل شوي دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي زلزله ډیره زوروره وه. په دې ولایت کې لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او تر 120 پورې نور ټپیان دي. د روغتیايي چارواکو په وینا په سمنګانو ولایت کې بیا د 19 تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. دوی وایي 15 تنه ټپیان د خلم ولسوالۍ روغتون او 8 تنه نور د سمنګانو ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. په کندوز کې هم زلزلې زیانونه اړولي دي. د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلې شمېرې ورکول کېږي. کره شمېر لا هم معلوم نه دی. ببرین پیشتر امبولانس هست ببرین. سلام علیکم. چند موتر در گرفته؟ ما که از طرف تاشقرغان آمدیم داخل تنگی شدیم. بیشتر خسارات که دوستا دیدن یعنی مکمل روی سرک از سنگا ریخته شده و این موتر هم در گرفته. زخمی ها زیاد است. شهیدا و زخمی ها مکمل به شفاخانه انتقال داده شده و پیشو دکانایی که بود دکانا کلان از بین رفته. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي دا زلزله چې 6.3 درجې وه مرکز د افغانستان شمال کې مزار شریف ته څیرمه په خلم کې و. د یادې ادارې د معلومات له مخې زلزله د ځمکې له سطحې شاوخوا 10 کیلومتره ژوره وه. دا زلزله د پلازمینې کابل ترڅنګ په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې محسوس شوې ده. ویل کېږي د زلزلې ټکانونو د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم لړزولي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کله ناکله پکې سختې او مرګونې زلزلې کېږي. په دې وروستیو کې د هیواد په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د مرګونې زلزلې له کبله له 2200 ډېر کسان مړه او د مالي زیان ترڅنګ زرګونه نور ټپیان کړل. زلزلې هغه مهال کېږي چې د ځمکې سطحې د جوړونکو تکتونیکي صفحو یا پلیټونو په اوږدو کې ناڅاپي خوځښت راسي. د فالټ لاینز په نوم ماتېدنې هغو ځایونو کې رامنځته کېږي چې دغه پلیټونه پکې ټکر کوي. افغانستان کې ځکه ډېرې زلزلې کېږي چې پر بېلابېلو فالټ لاینونه پروت دی او د هند او ایروشیا پلیټونه هم دلته سره یو ځای کېږي. د بریتانیا د جیولوژیکي سروې ریژ پیژندونکی ډاکټر وایي جاپان او د سویلي امریکا هیوادونو کې تر افغانستان ډېرې زلزلې کېږي خو افغانستان ځکه زیان ګالي چې ودانۍ د زلزلې پر وړاندې مقاومت نه لري. نوموړی زیاتوي افغانستان کې ودانۍ معمولا له خټینو خښتو او لرګیو جوړیږي یا پکې کمزور سمنټ کارول کېږي. د افغانستان غرنیو سیمو کې له دې کبله هم زلزلو کې ډېر ویجاړۍ اوړي چې ځمکښویدنې پکې پیښیږي. دغه ځمکښویدنې وخت ناوخته کلي او کورونه لاندې کوي او د سیندونو بهېدو لوري بندوي چې په پایله کې سیلابونه راوځي. له لرې پرتو او کلیوالو سیمو سره د اړیکو ستونزه د دې لامل کېږي چې افغانستان کې چارواکي کله ناکله د زلزلو په پایله کې له رامنځته شویو ویجاړیو څو ورځې وروسته خبر شي. دغه ځمکښویدنې وخت ناوخته کلي او کورونه لاندې کوي او د سیندونو بهېدو لوري بندوي چې په پایله کې سیلابونه راځي. ځمکښویدنې د لارو ګودرو د بندېدو لامل هم ګرځي چې زیانمنو سیمو ته د مرستو او مرستندویانو رسېدل له ستونزو سره مخامخ کوي.
د واورې باران او په څیر نامناسبه هوا هم د طبیعي پیښو پر مهال دغه غرني د افغانستان په څیر غرني هیواد کې د ژغورنې عملیاتو د خنډ او ځنډ لامل ګرځي.